سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د فراه ولایت یو شمېر اوسیدونکي د بخشاباد بند د عملي کار د پیلېدو غوښتونکي شول. دوی تېره ورځ په فراه کې په یوې راټولېدنه کې د دولت له ټولګټو پروژو خپل ملاتړ په ډاګه کړ او له دولت او طالبانو یې وغوښتل چې له پوهنتونونو او ښوونځیو د مورچې په توګه ګټه وانخلي او ولسي وګړي ژوند کولو ته پرېږدي. د دغې غونډې ګډونوالو همداراز د فراه په ګمرکونو کې د پراخ فساد د شتون له امله خپلې اندېښنې په ډاګه کړې او له حکومت یې وغوښتل چې دغه وضعیت راکنټرول کړي. په زابل کې د پاکستان لاس موټرو ته د تګ راتګ لنډمهالي جواز او پلیټونه ورکول کیږي. د دغه ولایت امنیه قومندان مصطفی مایار وایي د دغې پروسې په پلي کېدو سره به په زابل کې امنیتي او جنایي ستونزې راکمې او چلوونکي به تر یوه قانوني چتر لاندې راشي. له دې سره سم د زابل ولایتي شورا غړي او زابلیان د دغې پرېکړې هرکلی کوي او هغه د امنیت په ښه والي کې اغېزمن بولي. ولسمشر غني هغه واضح چې افغان ځواکونه له ځینو سیمو په شا کېږي بې بنسټه وبللې او زیاته یې کړه چې افغان دولت د امن سیمو جوړولو پالیسي په پام کې نه لري. تر دې مخکې لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي و چې له افغان ځواکونو غوښتل شوي څو لکه میشته ځایونو ووځي او د لویو ښارونو امنیت ټینګ کړي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د هېواد د راجستر شویو سیاسي ګوندونو له اساسو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د سولې خبرو مالکیت لري خو د خبرو پر بېلابېلو ابعادو مشورو ته اړتیا ده. د دولت 10 وسلوال مخالفین د غزني په جغتو ولسوالۍ کې ووژل شول. د غزني د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په دې نښته کې چې تېره شپه په بکاول او قیاق دره کې ترسره شوي د یادې ډلې 15 نور غړي هم ټپیان شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې نښتو کې 4 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور یې ټپیان دي. له دې سره سم په فراه کې د ملي پوځ پر 3 پوستو د طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې 19 بریدګر ووژل شول. په دې نښته کې چې تېره شپه نږدې 10 بجې د بالابلوک ولسوالۍ په دهزک سیمه کې پیل او د نن سهار تر 4 بجو یې دوام وکړ. 32 نور بریدګر هم ټپیان شوي دي. د فراه د والي ویاند زیاتوي په دې لړ کې 4 دولتي سرتیري هم وژل شوي او 6 نور یې ټپیان دي. او په لوګر کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 10 وسلوال مخالفین ووژل شول. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خاټ سیمه کې ترسره او اوس هم دوام لري د یادې ډلې 4 نور غړي هم نیول شوي دي. له دې سره سم د یاد ولایت په خیروار ولسوالۍ کې هم د ورته عملیاتو په پایله کې طالبانو یو قومندان له خپل یو ساتونکي سره یو ځای وژل شوی او 8 نور شکمن کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.